انسان گمراه کی انتهایی. حدیث واوره کنه امام حاکم راوړی ما پرونم ذکر کړو. شیطان الله تسوي وعزتك يا رب، اے الله ستا په عزت مې دې قسمي، لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. الله ته خسپا ویلو ګوره څومره هرسناک دی زمونږ په ګمراه کولو باندې، او بیا هم باز د دې شیطان نه دی خبر، یا خبر دي خو ځان یې په ناخبرو کې اچولی. وایي ستا په ذات او په عزت مې د قسم یا الله چې څو پورې ستا د بندګانو په بدنونو کې ساګانې یي نو زه به کوشش کوم چې هغوی ګمراه کړم. دومره یې رسناک دی چې څو پورې سای، یعنې ګوره اخیري سا چې ستا د بدن نه نه وتي که نه د هغه وخته پورې د شیطان نه به په امن کې کېږي نه. روایتونو کې داسې راغلي دې باره کې اثار هم شتي چې شیطان دغه ټیم کې انتهایي زور لګولی کله چې سا وځي هلته خو بیا سم زور ولګوي چې چېرته د کلمه نصیب نشي، چېرته په اخري وخت کې د دین خبره ونه کړي دې وخت کې خو سم زور ولګوي. نو دومره هرسناک دی. رب العالمین ولم څه ناشنا جواب ورکړو، وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. بس صحیح شو ته به یې ګمراه کې همیشه، نو زما دا هم واوره زما دې قسم په خپل عزت باندې چې څو پورې دوی زما نه بخانې غواړي زه به یې بخامه، چې څو پورې بخانې غواړي زه به یې بخامه. دا معمولي خبره نه ده. ګورې شیطان زما او ستا د ګمراه کولو دومره هرسناک دی چې د دې بدن د سا نه وتي که نه د هغه اخري وخته پورې زنکدنه پورې به د کوشش او محنت کوي، او ما او تا به خپل کوشش او محنت کوو، ما او تا به ورسره مقابله کوو. دا نه چې موږ اسلحه ګزار کوو لاسونه ورته اوچت کړو چې وایي جي موږ بس ختم موږ وبېلله. نه، شیطان نفس خواهشات شیطان کې دنه که انسي دی او که جیني دی، که انسانانو کې که پیریانو کې، او د دې نه علاوه نورې فتنې د دې سره زمونږ مقابله د مرګه پورې روانه ده. د دې هر څه سره زمونږ مقابله د کوم وخته پورې روانه؟ د مرګه پورې روانه ده.